دا الله رضا وسانه ده دا الله رضا خبیب پیدا کولا دا الله رضا هغه ده حضرت خبیب چې کله و اعدام ته پورته کیږي وای اے الله نن زه رسول نه لرم چې زما سلام ستا ورسول ته زما محبوب ته ورسوي خدایه زما سلام ته ورسوه ستا ورسول ته زما و محبوب ته الله زما سلام ته ورسوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کی منبر نبوی باندې ناست دی وای وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته صحابه کرام ورته وایي چې سزا وای خبیب اعدام ته پورته کې دا الله تعالی سے سلام ورکی بلا کیفا الله یې ماته مستقیما سلام په خپل راغلساوي چې حضرت خبیب ته باندې سلام وایي اے کافر قومه اے بدبخت قومه زما د فدایانو او زما د دمسي مجاهدینو سلام الله را رسي تر مشکوري خدای دې سلام تر مشکوري را رسي الله دې اعزاز او اکرام تر مشکوري په خپل لسان مبارک بلا کې پر توای بدبخت قومه که هر څه طالبان اعدام کې که هر څه مجاهدین اعدام کې هیڅ کله به کافر سره زموږ دوستي را نشي هیڅ کله به کافر مستسلم نه کې الله زموږ په قوم کې الله زموږ په مجاهد طبقه کې الله زموږ په دغه امت کې ایمان او غیرت حضرت صفیہ بنت عبد المطلب لګولې ده حضرت صفیہ بنت عبد المطلب د سید الشهداء خور کله چې د احد شهیدان راورسوله او بیا په قطار کې کښې شو وسوله د حضرت حمزه رضی الله عنه له کفارو پاسه پرې کړې ده وژونه یې پرې کړي دي خدای یې ورڅېرلې ده نس یې ورڅېرلې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې داسې ورته ودرېدې چې ویې کتل چې د حمزه سره هغه مسلط او بدرنګي کفارو کړی دی چې عقل کار نه پر کوي باره یې وویل ورته چې د صفیې بیبي خوا نه بجدی چې د حمزه خور ده د رسول الله عمه ده د زبیر بن العوام قهرمان مجاهد مور ده که چیرې د صفیې عمه خوا نه بجدلی ای اکا ما به ته نه وای پټ کړی او که چیرې بیا پر دې بېرېدلی نه چې امت به بیا شهیدان نه پټوي اکا ما به ته نه وای پټ کړی چې ستا وینې د مرغانو په ججورو کې ولاړې شي او د حیواناتو په سینو چې ستا غوښې ځینې وای او ما د آخرت په ورځ باندې الله ته ته ورپېښ کړی وای چې الله زما ګران اکا او زما د قهرمان اکا غوښې د مرغانو په ججورو کې ولاړې خدایه او خدایه د لیوانو په سینو کې ولاړې نو زه به داسې کوم چې تر اوسه زه به سخت عالم کفارو ته ورکوم مسلط او بدرنګي به ورکوم فورا الله آیاتونه نازل شوله وإن عاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ای نبي ستا له شانه سره دا نه ښایي چې ته د جسدونو سره بدرنګي کې بند شه نبي کریم علیه السلام وایي زه الله بند کړم له دې څخه چې زه داسې عمل د کافرانو له جسدونو سره وکړم کوم عمل چې کفارو زما د اکا د جسد سره کړی دی حضرت سید الشهداء یې راوړي د شهیدانو په قطار او په قافله کې کښې شوی که ګورې د هغه سیه ګرانه خور چې د مور او د پلار څکنۍ خور یې وه صفیہ بنت عبد المطلب را روانه ده ابن طبري رحمه الله لیکلي دي وایي نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې کله صفیہ ولیدله بیا یې حضرت زبیر ته وویل ول ورسه دا مور دې مه راپرېږده دلته یو ورور پر بد حالت باندې دی ورور یې چکر چکر پروت دی داسې نه وي بیا فریاد وکړي حضرت زبیر بن العوام د الله د رسول شهید او قهرمان حوالي دا ورځي ومخته ورته وایي یا امي ای موره د الله رسول اجازه نه کوي شهیدانو ته څوک نه ورپرېږدي مه راځه دا ورته وایي ولې زه خبره سوی یم چې زما د ورور سره کفارو بدرنګي کړې ده او کفارو یې عذاب پرې کړي دي ستاسو دا فکر دی چې صفیه به فریاد وکړي غوغارې به وکړي شکایت به وکړي زما د ورور سره وسم د الله په دین کې دا دردي چې سوي دي زما د ورور سره باید د الله په دین کې ډېر څه سوي وای ای کافران ای کفري نظامه زما د شهیدانو سره وسم ته لږ کړې زما د شهیدانو سره ډېر وکړه تر دغه نور تعظیم ورکړه چې موږ د الله څخه مغفرت د دې شهیدانو وغواړو او دا شهیدانو الله ته شفیع کړو حضرت صفیہ وایي زه به الله ته صبر کوم د الله نه به اجر غواړم پر دې شهیدانو باندې ای المکۍ ظالمه
نن چې ته زما شهیدان ټکور ټکور کوې دا هم زما د شهیدانو سره لږ دی. موږ به پر الله باندې عریضه کوو چې ای الله فریاد نه کوو، ژړا نه کوو، خدایه ستا پر دین باندې، خدایه ستا پر کلمې باندې د سرو امریکایانو سره مو مقاومت دی. خدایه دا ظالم قوم او دا بدبخته قوم زموږ د شهیدانو سره هغه عمل کړي لکه د احد د شهیدانو سره چې کافرانو کوله. الله به زموږ مجاهد ملت ته صبر د صفحې ورکوي، استقامت به د صفحې الله ورکوي. د صفحې د تافر متل د بني عبد دینار د قبیلې یو ښځه وه، د احد په غزوې کې د دې هم زوی شهید شوی دی او هم یې ورور شهید شوی دی او هم یې پلار شهید شوی دی. نبی کریم علیه السلام وایي دې ته به څوک خبر ورکړي؟ ورور یې هم شهید شوی دی، میړه یې هم شهید شوی دی، پلار یې هم شهید شوی دی، ټول یې شهیدان شوي دي. صحابه کرام په یو تدبیر باندې ورته راغله، ورته وایي چې ای بیبي پلار دې شهید شو، دا ورته وایي وایي انا لله و انا الیه راجعون. دا خو دې غم نه دی، د الله د رسول حال راکړي. صحابه کرام ورته وایي وایي ورور دې شهید شو، دا ورته وایي وایي انا لله و انا الیه راجعون. دا خو دې غم نه دی، د الله د رسول حال راکړي. هغه ژوندی دی که شهید شوی دی؟ صحابه کرام ورته وایي چې میړه دې شهید شو، دا ورته وایي انا لله و انا الیه راجعون. دا دې غم نه دی، د خدای د رسول حق راکړي. زه هغه غمجنه کړی یم، زه هغه پریشانه کړی یم. هغه شهید دی که ژوندی دی؟ صحابه کرام ورته وایي چې هغه شهید دی نه دی ژوندی. وایي چې ویې نه وینم زما غم نه ورکېږي، زما تسلیت نه کېږي. صحابه کرام رانږدې کړه چې ولې د الله رسول صلی الله علیه وسلم کله چې د دې مبارک سترګې الله دې له هغو سترګو خاوندانو وګرځي، الله دې له هغو سترګو عوضونه موږ ته هم راکړي. کله چې د دې مبارک سترګې د الله رسول صلی الله علیه وسلم باندې ولګېدلې، والحمدلله چې د خدای رسول ژوندی دی، ټوله دنیا ژوندی ده. نور غمونه هېڅ نه دي، نور غمونه هېڅ نه دي چې د الله رسول ژوندی دی. زموږ په جهاد کې موږ داسې اسلاف لرو، داسې بیبیانې لرو او داسې غیرتمن انسانان لرو چې هغه نه پر پلار باندې آه کوي او نه پر ورور باندې آه کوي. دا مو مینه د الله سره ده، دا مو محبت د الله د دین سره دی، دا مو ټول شوق د الله د دین سره دی. دغه غیرت دی او دغه ایمان دی. عزیزانو زموږ دپاره شهادت رحمت دی، زموږ دپاره شهادت کامیابي ده، زموږ دپاره شهادت خوشحالي ده. حضرت حرام ابن ملحان رضی الله عنه چې کله د دعوت په حال نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د انسان د دعوت مسؤل وټاکي، د دعوت په حال کې چې کافران واري باندې کوي، د خپلې وینې رنګه کوي او پر بدن باندې پاشي چې ټول بدن په وینو سره الله ته ورسي، چې ټول بدن یې شهیدي ادا کړي. فورا دا کلمه وایي چې الله اکبر فزت ورب الکعبه. ما بری پیدا کړي زما د پرم د کعبې قسمي چې ما بری پیدا کړي. خلق شهادت بری دی، شهادت کامیابي ده، شهادت غم نه دی. هېڅکله موږ پر اعدام شوي مجاهدینو غم نه کوو. موږ وایو چې الله موږ ته استقامت راکړه، موږ ته صبر راکړه. خدایه ستا په رضا کې د مقاومت ځواب راکړه. خدایه چې ستا د دښمنانو سره موږ د دغو خپلو شهیدانو پر پلو باندې ولاړ شو او د هغو په قدمو باندې الله ستا د دښمنو سره وجنګېږو. شهادت بری دی، شهادت رحمت دی، شهادت مایوسي نه ده، شهادت غم نه دی. حضرت عبدالله رضی الله عنه نبی کریم شو خپل زوی حضرت جابر رضی الله عنه ته وایي چې ای بچی سهار زه په اولو شهیدانو کې شهید کېږم، د احد غزوه ده. شهید ته له دې حدیث نه محدثین درت وایي شهید ته الله د کرامت ورکړی دي، خپل زمان شهادت ور معلوموي. شهید ته الله د کرامت ورکړی دي، خپل مکان شهادت ور معلوموي. الله هر څه ورښولی دی. د شهیدانو وینه دا تر قیامته پورې روانه ده او دا تر قیامته پورې جاري ده. خلکو د خدای په خاطر پر جهاد باندې ثبات وکړئ، د جهاد لمن ونیسئ، د مجاهد لمن ونیسئ. د مجاهد دپاره اعمال پکار دی، د مجاهد دپاره اصلاح د اعمالو پکار ده. تر پرېږده د
درجات د مجاهد پورته کېدل او ترقي د درجات د مجاهد دا په اعمالو باندې ده دا په اخلاص باندې ده دا په خدمت باندې ده دا په صحیح نیت باندې ده کله چې د مجاهد نیت صحیح عمل صالح اخلاق برابر خدمت برابر انسانیت کامل بخشه بیا پر هغه مجاهد باندې موږ نه غم کوو او نه بیا پر هغه مجاهد باندې سیما پریشاني کوو شهادت هر لمحه په لمحه دا زموږ لپاره کامیابي ده او دا زموږ د کامیابۍ ذریعه ده دا مایوسي پریشاني او مصیبت نه دی